قدرمنو دوستانو له څو ورځې راهیسې دا ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته ښکته پورته کیږي چې یوه ډیره د حیرانتیا او سوچ خبره ده. په دغه ویډیو کې ښکاري چې د پېښور په شعبه بازار کې حکومت غوښتل چې په یو خالي ځای کې یو ودانۍ جوړه کړي. کله چې دغه ودانۍ لپاره دغه ځای کیندنه شروع کړه نو په دغه ځای کې د کیندنې په وخت کې لاندې یو قبر ووت چې بالکل رک روغ دی او داسې ښکاري چې همدا پرون ښخ شوی وي. د دغه قبر شناخته یا د پیژندو ډبره یا هغه ډبره چې تفصیلات، نوم، ادرس د دغه مړي په لیکل شوي وي دا هم ورسره رکه روغه پرته ده چې دغه مړي نوم ګلریز خان ولد سید جمال الدین افغاني دی لیکل شوی دی او د وفات تاریخ یې له نن څخه 84 کاله پخوانی لیکل شوی دی. کله چې د کیندنې په وخت کې دغه قبر په دغه ځای کې راووت نو هغه محکمې خپل کار ودرول او اوس د پېښور آثار قدیمه په خپل کنټرول کې اخیستی او د دغه قبر او د دغه مړي په اړه څېړنې پیل کړي ترڅو د دغه مړي په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي او دا معلومه کړي چې دا مړی په حقیقت کې څوک دی او څه وخت دلته ښخ شوی دی او د افغانستان کومې کورنۍ سره تعلق لري. په سوشل میډیا کې دغه مړي په اړه خلکو دا هم لیکلي چې دا د سید جمال الدین افغاني د لمسي قبر دی. په قبر باندې د دغه مړي د وفات تاریخ له نن څخه 84 کاله پخوانی لیکل شوی دی. نو داسې ویل شو چې له نن څخه 84 کاله مخکې د پاکستان وجود په دې خاوره باندې نه و او دا خاوره د افغانستان مربوط وه. نو که هر افغانی مړ کېدو نو دلته په خپله خاوره باندې ښخېده